زما عزتمندو نن درته د اتوار د ورځې یوه ډیره عظیم الشانه خاص او لاجوابه وظیفه بیانوم. دا داسې وظیفه ده که د غرونو عمره حاجتونه دی ولې نه وي، الله جل شانه به د دغه حاجتونه پوره کړي. د مخلوق د محتاجۍ نه به د الله جل شانه وساتي او د خپل دربار عالیه نه به الله جل شانه چې څه ته هم غواړي در نصیب کړي. بس تاسو هم نن دا خاص او دا عظیم الشانه وظیفه مکمل توجه او دھیان سره وکړئ چې کوم یو عمل په اخلاص سره او په کامل یقین سره وکړی شي نو په هغې کې الله جل شانه ډېر لوی برکات او ثمرات اچوي. زما عزتمندو پکار ده چې دا وظیفه د پوره توجه او دھیان سره وکړی شي. ډیره اسانه وظیفه ده، ډیر آسان طریقه کار دی. ان شاء الله تعالی د دې په برکت سره به الله جل شانه د ستاسو هغه حاجتونه پوره کړي چې د ستاسو په وهم او ګمان کې په خیال کې به هم نه راځي چې دا حاجتونه به آیا زما پوره شي او که نه. زما عزتمندو د ستاسو پریشانه مشکلات ور سره الله جل شانه ختم کی. داسې پریشانه او داسې مشکلات چې ستاسو په تصور او سوچ کې به هم نه راځي چې آیا دا به ختم شي او که نه، الله جل شانه به د ستاسو لوی نه لوی پریشانه مشکلات ختم کی. زما عزتمندو دا ډیر مختصر عمل دی. د اتوار پر ورځ باندې توجه سره او دھیان سره تاسو دا وظیفه وکړئ، ان شاء الله تعالی ژوند به الله جل شانه بدل کی. زما عزتمندو د هر ورځې ځان ته خپل خپل برکات دي او ټول ورځې د الله جل شانه پیداوار دی، الله جل شانه پیدا کړی دي چې مونږه یوه لمحه هم ضایع نکو او هر ورځ هر ټایم مونږه د رب کریم عبادت کو او بیا چې مونږه یو عمل پورا یقین محکم سره وکړو نو د هغې برکات او د دې ثمرات به نور هم بیا سیوا شي. زما عزتمندو د رمضان کریم مبارکه میاشت شروع ده او د دې دویمه عشره روانه ده. نو یو خوا پله د رمضان کریم دویمه عشره او دې سره چې تاسو دا وظیفه نن وکئ. زما عزتمندو چې ستاسو کم حاجتونه وي، ستاسو څه مشکلات وي، کاروبار کې ترقی غواړئ یا زما عزتمندو یو بهترین ځای کې تاسو رشته کول غواړئ، تاسو په رشته کې د ستاسو په کاروبار کې رکاوټونه او بندشونه راځي، الله جل شانه به د دې لاجواب او عالیشان وظیفې په ذریعه سره کله چې تاسو پوره توجه او دھیان سره وکړئ او په دې امید سره چې رب کائنات به زما د حاجتونه ضرور پوره کوي، دا مشکل او پریشانۍ به مې ختموي. زما عزتمندو چې یو بنده څنګه د الله جل شانه په ذات باندې ګمان لري، هم دغه ګمان مطابق الله جل شانه د انسان سره معاملې کوي. زما عزتمندو چې مونږه دا خاص او دا آسانه وظیفه هم نن وکړو او د الله جل شانه په ذات باندې کامل بروسه او یقین وساتو. زما عزتمندو چې څه ټایم مونږه فارغ یو، داسې ټایم کې وظیفه کول غواړي چې مونږه بالکل فارغ یو، زمونږه توجه او دھیان دا برابر وي. او که څه ټایم زمونږه توجه او دھیان برابر نه وي نو بیا وظیفه کې او بیا اثرات نه وي. ځکه چې زما عزتمندو تاسو ته یو کار باقی وي او څه کار مو وي نو تاسو بیا د وظیفې نه ځان خلاصوئ چې زر زر زه وظیفه وکړم او بیا ورپسې خپل کار وکړم. نو زما عزتمندو مکمل ځان به تاسو د دې دپاره فارغوئ. زما عزتمندو دا وظیفه د الله جل شانه په یو اسم مبارکه یعنی نوم مبارک باندې مشتمله ده. د قرنګ ورسره د یو صورت مبارکه یو ډیره خاص او بهترین وظیفه او عمل دی. زما عزتمندو اوس راځم وظیفې طرف ته. مکمل ترتیب او طریقه کار زه تاسو ته بیانوم. د دې نه مخکې زه تاسو ته دا عرض کوم که چېرې زما چینل مو لا تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نه وي نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټلۍ والا نشان دی، دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ آل کړئ. د دې دپاره چې هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملیږي. ځکه چې زما عزتمندو په دې چینل کې زه تاسو ته هر قسم
قسم مستند وظایف راوړم هغه مستند وظایف چې مال خپل استادانو د غوي اجازه را کړې ده زما عزتمندو په دې چینل کې تاسو ته هر قسم پښتو کې یعنی پښتو کې خپل ویډیوګانې او وظایف او عملیات ملاويږي نو ضرور تاسو دا چینل سبسکرایب کړئ زما عزتمندو زمانہ حوصله افزایی د پارا ویډیو ضرور لایک کړئ او لاندې کمنټ کې تاسو ماشاءالله سبحان الله جزاک الله یا د دې په شان نور خپل الفاظ منشن کوي ولیکي دې د پارا چې مال حوصله افزایی ملاويږي او نور ډېر خپل وظایف زتا ستا په دې چینل کې راوړم زما عزتمندو د دې وظیفه او د دې عمل طریقې کار دی چې تاسو به د دې لپاره او د شردام لازمی کوئ ځکه په دې کې د قران عظیم شان تلاوت دی نو تاسو به اول صحیح طریقې سره او د شردام وکړئ بیا به قران شریف تاسو را واخلئ او هغه بند مخې ته کېږدئ په ولاړ باندې به تاسو 7 مرتبه او پیری دا کلمات مبارکه اولولئ یا رحیم یا رحیم یا رحیم یا رحیم 7 مرتبه او پیری په ولاړ دا اولولئ د دینه پس به زما عزتمند بیا تاسو قران شریف را کولو کوي او سورته مدثر به تاسو رو باسي چې مختصر ترین سورته او وړو کې شان صورت ده دا صورت مبارکه زما عزتمندو په یو کم درشمه سپاره کې تبارک الذی پاره کې دا موجود ده نو سوره مدثر بتاسو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دغه سره به شروع کوي او یو پیر بتاسو سوره المدثر اول ولای او بیا کله چې تاسو مکمل کړو نو بیا به تاسو قران مجید ټپ کوي یعنی بن به کوي او بیا په ولاړ باندې 7 مرتبه او پیری دا وایي یا رحیم یا رحیم یا رحیم یا رحیم او د دینه پس په ډیر په عجز سره منت او زارې سره د خپل حاجتونو د پاره د خپل مشکلات د ختمېدلو د پاره بد الله جل شانه نو دعاګانې وغواړي په زندګۍ کې مو څه قسمه مسله وي کریم رب مدغه مشکل دغه پریشانه ختم کی او دغه حاجتونه دغه مقاصد کې الله جل شانه بتا ستا کامیابی عطا فرما کی زما عزتمندو د الله جل شانه د کلام پاک ډیره خاص وظیفه ده د الله جل شانه د اسم گرامی او خاص وظیفه ده او بیا د رمضان کریم میاش هم ده نو ضرور به ضرور تاسو دا وظیفه آزماو کوي ملاوي ګمتاو سره بل ویډیو کې بل وظیفه سره ترغه وخت پورې مال اجازه را کوي دلوي الله پامان